ګرانو ملګرو، نن به د بحث په حواله لنډه شان خبره کوو چې موږ بحث کې ولې ورانیږو. عامه مشاهده ده کله چې موږ په یو موضوع خبره کوو نو اکثر وختونه د یو بل سره وران شو، اختلاف جوړ شي، خبره د خبرو نه چغو، شالاکونو او پیغورونو ته لاړه شي، د بحث مقصد په ځای پاتې شي او بدمزګي پیدا شي. دا ولې؟ دا ځکه چې موږ د انا په ناروغۍ اخته یو، موږ ځان په بل مقدم ګڼو، خپله خبره کول خپل حق منو او د بل خبره نه اورو. اوس خبره دا ده چې څنګه کولی شو چې موږ بحث هم وکړو، خبره هم وکړو او تا ویلي ما ویلي هم جوړ نشي. د دې ډېر آسان حل او لاره ده، خو که عمل پې وکړو. که موږ په یو مجلس کې یا په سوشل میډیا پلیټفارمز چا سره اختلاف لرو نو باید دغه درې څلور خبرې ذهن کې وساتو، لکه آیا زه ډېر پوهیږم؟ آیا دا خبره دومره ضروري او مهمه ده چې ژور بحث پې وکړلی شي؟ زما وخت قیمتي ده او که دغه خبره او د ټولو نه مهمه ده چې که زه وبیلم یا زما خبره څوک نه اوري نو کوم داسې بدلون راتلی شي چې په ما اغیز ولري. که موږ د بل عزت ولرو او لږ شان په خبره د ځان پوهه کولو هڅه کوو نو خبره به کله هم نه ورانیږي. ګرانو ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک او د ملګرو سره یې شیر کړئ او زما یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ.